د ژوند دغه سختې ورځې به هم یوه ورځ تېرې شي، لکه څنګه چې دغه نورې ورځې تېرې شولې. یوازینی شی چې همیشه د انسان په یاد پاتې کېږي هغه دا چې په سختو ورځو کې څوک در سره پاتې شول. دا د سړي په یاد وي چې چا در سره وخندل او چا در پورې وخندل، چا د ژوند هیله درکه او چا ناهیله یې کې. اوکې، دا سختې ورځې به هم تېرې شي، خو باور وکړئ زه کینهیي انسان نه یم. د یاده مې نه وځي چې په سختو ورځو کې چا زما لاس ونیولو او چا مې لاس خوشی کړلو. زه چې تر څو پورې د ژوند په مشکلاتو کې راګیر نه شوم نه پوهېدلم چې څوک مې خپل دی او څوک مې دښمن دی. د الله په نامه مې جار کې چې سختۍ هم بې حکمته نه دي. السلام علیکم. ته مې پرېږده لږ دمه واخلمه درده، د دې ستړي ژوند مزه واخله.